د هیله میډیا درنو لیدونکو سلام پام وکړئ د نن خبري ټولګي ته. د ملا منصور زوی چین سره د قانونو په قراردادونو نیوکې کړي. د اسلامي امارت پخوانی مشر مولوي اختر محمد منصور زوی مولوي فتح الله منصور پر ایکس خواله رسنۍ کې د اسلامي امارت د واکمنۍ پر ځینو کړنو او چین ته د افغانستان د کاني زیرمو پر ورکړې سخت نیوکې کړي دي. دغه چارواکي په یوه لنډه لیکنه کې چینایانو ته د قانونو د کیندنو او سپړلو په تړونونو نیوکه کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې له پراخې وزګارتیا سره چینایانو د قانونو د سپړلو پر انجینرانو او ماشینونو سربیره ان ډوډۍ پخوونکي، موټر چلوونکي او نور ټول کارکوونکي له ځانه سره له چین څخه راوستي دي. د قانون او پټرولیم وزارت چارواکو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. پښتونخوا کې ماین چاودنې 4 پاکستاني ځواکونه وژلي. سیمه ییزې امنیتي سرچینې وایي چې نن د شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا د خیبر ولسوالۍ په قمبرخیلو سیمه کې پر پاکستاني امنیتي ځواکونو د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې 4 پاکستاني سرتیري وژل شوي او 2 تنه نور سخت ټپیان شوي دي. امنیتي سرچینو ویلي چې قربانیان د پیښور روغتون ته لیږدولي دي او د پیښې سیمه یې تر کلک امنیتي څار لاندې نیولې ده. د امنیتي سرچینو د معلوماتو له مخې د خیبر ولسوالۍ په قمبرخیلو سیمه کې پر پاکستاني ځواکونو له چاودنې وروسته د پلټنې عملیات پیل کړي دي. افغان وزیر هند کې ویلي پاکستان سره اړیکې خرابې شوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر چې نن یې ډهلي کې له خبريالانو سره خبرې کولې ویل پخوا د افغانستان د دوا مارکیټ له 80 تر 90% له پاکستاني درملو ډک و چې کیفیت خراب له یوې خوا ناروغان به نښه کېدل او له بلې خوا به افغان ډاکټران پرې بدنامه کېدل. خو اوس مو بدیل لارې پیدا کړې او تر ټولو مهمه هغه هندي درمل دي. نور جلال جلالی وویل چې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو نوی باب پرانستل شوی دی. جلالی ویل نړۍ ته معلومه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ورځ تر بلې کمزوري کیږي او علت هم د پاکستان ناسم سیاستونه دي. دا په داس حال کې ده چې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پاکستان کې اکثره د درملو هغه تولیدي فابریکې سقوط ته نږدې شوي چې افغانستان د درملو مارکیټ و. د معلوماتو له مخې د پاکستان د درملو برخه تر اوسه له 250 میلیونو ډالرو ډیر زیان لیدلی دی. حمید کرزی وایي هیواد د ځان بسیاینې لپاره په سلګونو زره نارینه او ښځینه ډاکټرانو، انجینرانو، اقتصاد پوهانو، د ټکنالوژي او نورو برخو متخصصینو ته اړتیا لري. هغه زیاتوي چې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي. د افغانستان پخواني ولسمشر حمید کرزي نن شنبه پر ایکس خواله رسنۍ لیکلي چې سږنی تعلیمي کال پای ته ورسېد او د 12م ټولګي فارغین د کانکور د ازموینې لپاره چمتووالی نیسي. څرګنده ده چې علم او پوهه د هرې ټولنې د ترقۍ او عزت اصلي وسیله ده. نوموړی زیاتوي چې د هیواد د ځان بسیاینې لپاره په سلګونه زره نارینه او ښځینه ډاکټرانو، انجینرانو، اقتصاد پوهانو، د ټکنالوژي او نورو برخو متخصصینو ته اړتیا شته. نو په دې اساس له ټولو زده کوونکو غواړم چې زیات کوشش وکړي او په ساینسي او اجتماعي علومو کې عالي درجاتو ته ځانونه ورسوي. حمید کرزي هیله ښودلې چې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه دې پرانیستل شي څو زموږ لوڼې پر خپلو پښو ودرېږي او هیواد ته د خدمت جوګه شي. افغان چارواکي وایي بهرنیان افغانستان ته د راتګ ارمانجن دي. د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت مرستیال ملا محمد علي جان احمد په کابل کې د یوې مدرسې د فارغانو په مراسمو کې ادعا کړې چې د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته د مذهبي او بیان ازادۍ د رامنځته کېدو له امله اوس د نړۍ ډیر خلک غواړي افغانان شي او په افغانستان کې د اسلامي امارت تر حاکمیت لاندې ژوند وکړي. نوموړي ویلي زموږ نظام مذهبي علماو ته د بیان داسې ازادي ورکړې چې د نړۍ په هیڅ ځای کې نه موندل کیږي. په ګڼو اسلامي هیوادونو کې اسلامي علما نشي کولی په آزاده د اسلام تبلیغ وکړي او د بیان ازادي نه لري. نوموړي همدارنګه ویلي په ځینو هیوادونو کې عالمان په آزادانه ډول غونډې نشي جوړولی او تر فشارونو لاندې وي. هغوی ته ویل کیږي چې د جمعې په خطبو کې کوم موضوعات بیان کړي او هغوی نشي کولی په خپلواک ډول د الله پیغام تر خلکو پورې ورسوي. د مولا احمد په وینا افغانستان کې علماو ته اوس اسلامي امارت بشپړه ازادي ورکړې ده. نړیوال بانک وايي پاکستان ته د 200 میلیونه امریکایي ډالرو مالی مرستې منځوري ورکړې ده. نړیوال بانک دا منځوري شوې پیسې د پاکستان د حکومتي سرچینې او اقتصادي پراختیا پروګرام تر چت لاندې د هیواد ته ورکړي چې موخه د هیواد اقتصاد ثبات او د عامه خدماتو ښه والی ښودل شوی دی. د نړیوال بانک په وینا د دې پروګرام تر چت لاندې به په مجموعي ډول تر 1.15 میلیارډ ډالرو پورې مالی مرسته برابر شي چې له دې جملې 600 میلیونه ډالر فدرالي حکومت او
$100 میلیونه د سند ایالت لپاره منظور شوي دي. نړیوال بانک وايي دا مرستې په مشروط ډول پاکستان ته ورکړي دي. د نړیوال بانک په وینا دا پروژه د مالی نظام د ښه کولو او د مالی چارو پر شفاف نظم او پیاوړتیا متمرکزه ده. افغان حکومت بامیانو کې د 2 ښځو په ګډون 4 کسان په درو وهلي دي. سترې محکمې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وایي چې په بامیان ولایت کې د 2 ښځو په ګډون 4 کسان په درو وهلي دي. د یارې محکمې په وینا دغه کسان د لواطت، زنا او نامشروع اړیکو په جرم تورن وو. سترې محکمې نن شنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په بامیان ولایت کې د 2 کسانو ته شپږ میاشتې بند او له 15 تر 15 درو سزا ورکړې ده. دوی زیاتوي چې 2 نور کسانو ته له 1 څخه تر 2 کالونو پورې بند او 15 دورې سزا ورکړې ده. د یادونې وړ ده چې افغان حکومت په تیرو 3 میاشتو کې د افغانستان په 19 ولایتونو کې د بیلابیلو تورونو په تړاو 280 کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. د زیاتې واورې د ورښت له امله هرات او وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د هرات ولایتي چارواکي وایي چې د ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا لاین د رباط سنګي ولسوالۍ په بندر بغلچر سیمه کې د درنو واورو له امله پرې شوې ده. دوی زیاتوي چې د برېښنا ریاست تخنیکي ټیم سیمې ته لیږدول شوی تر څو ستونزه حل او د برېښنا مزي وصل کړي. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د ترکمنستان څخه هرات ته وارد شوې برېښنا د لیندۍ 9 شاوخوا 2:30 بجې د شپې پرې شوه. د هرات د والي دفتر مخکې په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې اعلان کړی و چې د واورې ورښت او د نامناسبې هوا د شرایطو له امله د هرات د تورغونډۍ په لاره کې د لویو موټرو تګ راتګ په ځانګړې توګه د بغلچر بندر په برخه کې مناسب نه دی. د افغانستان د برېښنا 70% څخه زیاته برخه وارداتي ده او د اړتیا وړ برېښنا له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردېږي. د اسلامي امارت مرستیال ویان مولا حمدالله فطرت د ایران ولسمشر وروستۍ څرګندونې مثبتې بللې دي. ښاغلي فطرت د مسعود پزشکیان څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي افغانستان ټولو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د باور جوړونې فضا رامنځته کولو هڅې کوي. تر دې وړاندې د ایران ولسمشر ویلي و هیواد یې هڅه کوي چې د کابل او تهران ترمنځ په ځانګړي ډول سرحدي سیمو کې اړیکې او راکړه ورکړه اسانه او چټکه کړي. روسیې بیا پر اوکراین مرګونې بریدونه کړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې روسي ځواکونو تېره شپه د اوکراین په اودیسا ولایت کې پر بندري تاسیساتو د بالستیک توغندیو برید کړی دی. راپور زیاتوي چې دې برید کې 7 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. ویل شوي د بیړنیو خدمتونو ډلې د ژغورنې چارې پر مخ وړي خو د دوامدارو هوایي خطر زنګونو له امله د ژغورنې چارې له ستونزو سره مخ دي.